वही पश्त वतन के दर पदर गर्जे अफगान बचिया, पश्त वतन के दर पदर गर्जे अफगान बचिया, खुदाई दे आबाद कड़ी दर तखपल अफगानिस्तान बचिया। د دوزخي ادې په خپو کې چې جنت لټوي لوستي بچي یو څو لري پښتو مې راته نه ده. الله دې مل شه، خدای دې خپل وطن کې ښاد آباد کا. خپه دلګر ستا په بیلتون یم، په زړه جړېږم. د ریډیو پاکستان ګرانو کتونکو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې. سردار یوسف زیم، پروډوسر محمد بلال خان. ګرانو کتونکو اوریدونکو دا وخت اټک کې ناس یو او دلته کې زمونږ ډېر قدرمن زمونږ ګران ملګری چې د هغې بنیادي تعلق افغانستان سره دی، د پښتو ادب ډېر نازولی نوم سعدالله میوند صاحب. د دې په اعزاز کې دا وړه غونډه ده، وړه غونتې مشاعره ده، د دې په نوم ده. دغه زمونږ ګران ملګری چې دلته پاکستان کې دی د ادب د لارې قومونو را یوځای کولو، د دې په مینه محبت اهوت کې اضافې دپاره دی خپل کاروبار سره سره ډیر زیات سرګرمۍ کړي دي، خپل پیسې ټاکه هم خرج کړي د په ادبي دستورو باندې، او د ډیر وخت نه دلته په اټک کې ادبي هلې ځلې کړي. اجرستاني ادبي جرګې په نوم باندې د دې دلته کې یو تنظیم چې ډیر لوی لوی دستوري به د هغې نه کېدې. دغه ګران رور زمونږ جدایي راله لارې دوه شوې. موږ بهتر وګڼل چې دغه ناسته دی په نوم شي. په دې ناسته کې موږ سره یو طرف ته سعدالله میوند صاحب دی، بل طرف ته موږ سره رحمت زاده ظهیر صاحب دی. دلته کې چې څومره هلې ځلې کېږي په اټک کې، نو میوند صاحب سره زمونږ چې کوم نور ملګرو، ما بل یو پروګرام کې ذکر وکړو، ولی خان بشرمل، شیرجان تکل، نو هغې خو بیا لاړو. میوند صاحب موږ سره بغمو چې دی یوازې پاتې شو. خو دلته کې رحمت زاده صاحب دی غونتې ملګري، موږ سره بل ملګری دلته کې یو ډېر ښه شاعر، د کتابونه هم چاپ دي او بنیادي تعلق د هغې ثوابه یار حسین سره دی. یوسف زی صاحب دلته کې موجود دی، د دې نه به شعرونه اورو. خپل څو شعرونه چې در په در خاورې په سره ستا غمونه سودایي کړم، رب دې خلاص کړه له دې شره ستا غمونه سودایي کړم. اوس که غیږ کې لیلا راشي خو خندلې قدرې نه شو، کاش د امن مازیګره ستا غمونه سودایي کړم. یوسف زی سردار ته وایه ستا شعرونه مې یادېږي، پیښه وکړه د زړه سره ستا غمونه سودایي کړم. نو زه اوس خواست کوم رحمت زاده ظهیر صاحب ته چې تاسو ته خپل کلام لوړ. مننه جی، ډیره مهرباني. اسې خو د سعدالله جان میوند صاحب په ژوند باندې او د دوی په خدماتو باندې چې څومره هم خبرې وشو نو هغه کمې دي، خو چونکې وخت موږ سره ډیر کم دی او د موسم هم داسې دی چې د میلمنو ایسارېدل موږ ته مناسب نه ښکاري، نو د زیات بیان په ځای به یو څو شعرونه د دوی په اعزاز کې وړاندې کوو. وی پشت وطن کې در په در गर्जे अफगान बचिया, पश्त वतन के दर पदर गर्जे अफगान बचिया, खुदाई दे आबाद कड़ी दर तखपल अफगानिस्तान बचिया, खुदाई दे आबाद कड़ी दर तखपल अफगानिस्तान बचिया. او सोग दे पयो लोरे राकागी सोग दे बल लोरे ता, सोग दे पयो लोरे राकागे सोग दे बल लोरे ता, हेचारा टोल नकड़लोस्ता सिरे ग्रेवान बचिया, हेचारा टोल नकड़लोस्ता सिरे ग्रेवान बचिया, खुदे दे आबाद कड़ी दर तखपल अफगानिस्तान बचिया. او دلته مزدور یې دلته هر څوک د نوکر یادوي، دلته مزدور یې دلته هر څوک د نوکر یادوي. نو که خدای کول خپل وطن کې بش خان بچیا، که خدای کول خپل وطن کې بش خان بچیا، خدای دې آباد کړي در تخپل افغانستان بچیا. او تاثر پرې کړي تاثر هچا ته ټیټ کړي نه دی، تاثر پرې کړي تاثر هچا ته ټیټ کړي نه دی. نو تاپ پر دی جنگ کې بیللې د خپل ځان بچیا. مننه جی، ډیره مننه. تاپ پر دی جنگ کې بیللې
د خپل ځان بچیا خدای دې آباد کړي درته خپل افغانستان بچیا او وای رحمت که ژوند باقي و بیا دیدن به وشي وای رحمت که ژوند باقي و بیا دیدن به وشي الله دې ملشه زورزا د خدای پامان بچیا الله دې ملشه زورزا د خدای پامان بچیا خدای دې آباد کړي درته خپل افغانستان بچیا خدای دې آباد کړي درته خپل افغانستان بچیا. ډېر ښه رحمت زاده ظهیر صاحب تاسو خوږ کلام په خوږ اواز باندې فرهاد یوسفزي صاحب ته خواست کوم چې خپل شعرونه ووایي. یو څو شعرونه چې ما د میوند صاحب په درناوي کې لیکلي دي. وی ته مې لیلا زه د مجنون یم په زړه جاړېږم سترګې مې نه جاړي پښتون یم په زړه جاړېږم او الله دې ملشه خدای دې خپل وطن کې ښاد آباد کا خپه دلګر ستا په بیلتون یم په زړه جاړېږم او ته خو د بر وطن د بر سر پښتنو کې وې یار ته خو د بر وطن د بر سر پښتنو کې وې یار ته مې موسی زه د هارون یم په زړه جاړېږم او سترګې مې نه جاړي پښتون یم په زړه جاړېږم دا ستا پښتو غیرت او ننګ به دې تل یادوم دا ستا پښتو غیرت او ننګ به دې تل یادوم در پسې ډېر زیات بې سکون یم په زړه جاړېږم او سترګې مې نه جاړي پښتون یم په زړه جاړېږم او تا چې محفل ته ښکلاګانې نن راوبخلې د زړه د کومې د ممنون یم په زړه جاړېږم او ته کوې دلته یا زه هلته د وې د امن سفیر ته کوې دلته یا زه هلته وې د امن سفیر در پسې یار په زړه چودون یم په زړه جاړېږم او په دعاګانو کې مو یاد ساته پښتونه یاره په دعاګانو کې مو یاد ساته پښتونه یاره او زه د پښتو د رمیش پون یم په زړه جاړېږم سترګې مې نه جاړي پښتون یم په زړه جاړېږم. مکتره وی دا چې نن جاړي دا چې نن نه جاړي نو کله به مالیار جړېږي دا چې نن نه جاړي نو کله به مالیار جړېږي خپه ذخیره ستا په یون یم په زړه جاړېږم او سترګې مې نه جاړي پښتون یم په زړه جاړېږم. ګرانو اورېدونکو موږ سره عبدالله جان هم موجود دی شاعر نه دی موږ یې مننه کوو دلته موږ سره موجود دی. ورځمه سعدالله میوند صاحب چا چې په اټک کې د خپل ژوند خپل معاشي هلو ځلو سره دلته پښتو ادب دپاره ډېر زیات کار کړی د اجرستاني ادبي جرګې بانی مشر مونږ د خادمانو د دغه فورم د لاندې ډېر دلته کې غونډې راجمع کړي دي د مختلفو پښتونخوا د مختلفو سیمو نه شاعران ادیبان به راتله د اسلام آباد نه به زموږ ملګري راتله ډېرې ښې غونډې به کېدې. د ساحل صاحب په دې یو شعر باندې دته چې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. سعدالله میوند صاحب ډېر قدرمن سردار صاحب او زموږ ډېر خوږ ملګری مالیار صاحب او زموږ ځوان شاعر او خوږ ملګری ظهیر صاحب ستاسو راتلو ته ستاسو د وړوکي پرګرام ته زه ډېر د قدر په سترګه باندې ګورم. ستاسو په دې ماښام کې اسلام آباد نه زموږ خدمت ته راغلی زموږ خدای پامانۍ ته راغلی نو الله پاک دې ستاسو په ځوانۍ برکت کړي خدای پاک دې ستاسو په ژوند کې برکت واچوي او خدای پاک دې ستاسو په قلم او فکر همدغسې جاري او ساري ولري چونکې وخت کم دی زه په دې موقع باندې د خدای بخلي اختر زمان خټک د شعرونو یو څلور زه تاسو ته ډالۍ کړمه وایي د بایزید د خوشحال خان د ابدالي په خاوره د بایزید د خوشحال خان د ابدالي په خاوره د خیر او شر جدلیاتي سلسله ماته نه ده د دوزخي ادې په پښپو کې چې جنت لټوي د دوزخي ادې په پښپو کې چې جنت لټوي لوستي بچي یو څو لري پښتو مې راته نه ده. ډېره زیاته مننه ډېر تشکر سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه میوند صاحب. قدرمنو کتونکو اوریدونکو رحمت زاده ظهیر صاحب فرهاد یوسفزي صاحب تاسو اورید په آخر کې تاسو دغه وړه غونډه چې چا په اعزاز کې دلته کې مونږه سعدالله میوند صاحب زمونږه
د ګران وطن افغانستان ډیر قدرمن رور د پښتو ادب ډیر نازولي نوم سووري د خپل کوربا سردار یوسفزي پروډوسر محمد بلال خان ته اجازه ورکړي. خاد آباد اوسه د لوی الله پامان.